هیواد نه د آبادۍ خبرې. د ګلباغ سړک د دویمې برخې د جوړولو او پراختیا چارې روانې دي. دا پاس ویډیو تر آخره پورې درسره واورئ. د ګلباغ سړک د دویمې برخې د جوړولو او پراختیا په موخه د خنډونو پاکولو، کیندنو، خاورې لیږدولو او د لښتیو جوړولو چارې روانې دي. دغه سړک چې په شپږمه او اوومه ناحیو کې له فیصل ښارګوټي څخه تر ګلباغ پله پورې 2396 متره اوږدوالی او 33 متره سور لري، د یوه معیاري سړک د ټولو جزئیاتو په ګډون به د نږدې یوه کال په موده کې په معیاري ډول جوړ شي. فعلا دمولوشن مکمل خلاص شدت، دمولوشن به صفر رسیدت و در بعض قسمت‌ها در بدنه سړک بدنه سړک جریان داریم و در طرف راست سړک ما مکمل است که جوشه خلاص شدد و سمتویش روان است تا نفس کار ما پیشرفت دارد و ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در آینده نزدیک سرطبقات سبگرید سړک سمت راست سړک از نقطه صفری الی 900 شروع کنیم بخیر. د ګلباغ سړک د اقتصادي دهلیز په توګه چې د کابل لویدیځ زون له سویل سره نښلوي، د ترافیکي بنسټونو د پراختیا په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. قبلا در اینجا مردم نفوذ کمتر بود، حال فعلا نفوذ الحمدلله بخی زیاد شده و ازدحام ترانسپورتی بخی زیادتر بوده. اگر این توسعه پیدا کنه و جور شود و خیر انشالله که انشالله در حال جور شدن است، انشالله این مشکلات های مردم مرفوع میشه. الحمدلله دینمی هر صاحب شاروالی کابل بسیار فعال است، خدا خیرشان بده، بسیار کار میکنن و الله متعال دیگه برشان خواهان هستیم که همه همت و چیز نصیبشان کنه که در همه عرصه ها کوشش کنن و برای مردم سهولت ها رو بیارن. ما از این سړک خوش هستیم به این خاطر که عرضش هم کلان شد و سهولت برای موتر و مامورین و مردم کلگی سهولت پیدا شد. باز آبادی کشور آبادی برای هر شهروند افغانستان خوب است. نمی مشکل کلان شمی بود، سړک ارزش بسیار خرد بود. از خود شهرولی کابل که به خاطر زحمت میکشه و کارایشان هم خیلی جدی و با نظم و با استاندارد است. نظمی ما شهرولی خوش هستیم. د یادونې وړ ده چې د دارالمان له ماڼۍ څخه تر فیصل ښارګوټي پورې د ګلباغ سړک د لومړۍ برخې د جوړولو چارې هم روانې دي او د روان کال په اوږدو کې به جوړ شي. زما ټیک ټاک هم در سره فالو کړئ.